بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ دیرشم درس ته په خیر راغلاست. په دیرشم درس کې تاسو ته د کلام د اجزاو څخه چې مو ورب راپیل کړی وو یا فعل کړ راپیل کړی وو، په هغه کې نن تاسو ته په دیرشم درس کې the ordinary verbs are divided into three types. پر همدې درس باندې غږیږم. تاسو در پیژنو په دې درس کې چې ordinary verbs اصلي فعلونه پر څو ډولونو ویشل شوي دي، په کومو ډولونو باندې دي، موږ باید څه ډول وپیژنو. تاسو په دیرشم درس کې verb د هغه تعریف، د هغه سره پیژندنه، د هغه پر اهمیت وپوهېدلاست او همدارنګه ورب مو په عمومي برخو پر هغه اجزاو ډولونو باندې هم زده کوي. نن پر دیرشم درس کې تاسو ته د ordinary verbs پر types یا ډولونو باندې غږیږو چې تاسو په دیرشم درس کې د دې د ordinary verb تعریف او همدارنګه د استعمال په برخو کې هم پوهېدلی یاست. تاسو کولی شئ چې هماغه ویډیو ته بیا ځلې مراجعه وکړئ که نه یاست پوه سوي. نو که چیرې پوه سوي یاست او موضوع د ځان سره اخیستې وي، نو دیرشم درس کې تاسو زموږ سره د درس تر اخره واوسیږئ. تاسو ته د ordinary verbs پر types او ډولونه باندې غږیږو. نو راځو مستقیم درس پر لور باندې. ordinary verbs are divided into three types. اصلي فعلونه دا پر درې ډولونو یا اقسامو باندې ویشل شوي دي چې هغه کومه دي. لومړنی قسم د ordinary verbs څخه هغه د transitive verbs یا معتدي افعالو یا فعلونو څخه دي. دوهم قسم intransitive verbs د لازمي فعلونو یا افعالو څخه دي. او دریمه برخه چې ده هغه linking verbs یا نښلونکي فعلونه یا کړونه دي چې هغه تاسو ته په راتلونکو درسونو کې بیل بیل تاسو ته ډېر واضح وړاندې کوو انشاءالله. اوس د همدې درې ډولونو څخه تاسو ته په دیرشم درس کې یوازې پر transitive verbs یا متحدي فعل پر ډولونو او پر استعمال او پر کارونې باندې غږیږو. اوس هم راځو لومړني قسم ته. transitive verbs معتدي فعلونه are those verbs دا هغه فعلونه دي یا هغه کړونه دي which need an object کوم چې یوه مفعول ته اړتیا ولري. معتدي فعلونه هغه فعلونه دي کوم چې یوه مفعول ته اړتیا لري. دا ډېره واضح او ساده خبر ده. اوس پیژندنه یې څه رقم کولی سو. for example مثال he writes a letter. he writes a letter. دی یو لیک لیکي. اوس په دې ځای کې write چې دی object ته اړتیا لري. اوس لیکل څه شی لیکي؟ he writes دی لیکي. دی څه شی لیکي؟ he writes a book, he writes a magazine, he writes a letter, he writes on wall etc. او داسې نور تاسو کولی شئ چې مثالونه جوړ کړئ. اوس د هدې دپاره object ډېر مهم او اړین دی. په دوهم مثال کې she goes to park. she goes to park. دا پارک ته ځي. اوس goes to دا یو معتدي فعل دی چې دا object ته اړتیا لري. object چې دی پارک دی. she goes to park. دا پارک ته ځي. she goes to دا ځي. چیرې ځای نه دی معلوم. که چیرې وي نو بیا object ته اړتیا شته. په دې ځای کې معتدي فعل د خپل ځان څرګندونه کوي. she goes to park. دا پارک ته ځي. she goes to school. دا ښوونځي ته ځي. she goes to university. دا پوهنتون ته ځي. همدغسې نور مثالونه دي چې تاسو کولی شئ چې هغه استعمال کړئ. یعنې معتدي فعلونه یو object ته یا مفعول د جملې ته اړتیا لري. بې له مفعول څخه نسي کولی چې خپل معنا افاده کړي او معنا وړاندې کړي. اوس transitive verbs are divided into three types. دغه معتدي فعلونه چې دي په خپل ځان کې بیا پر دریو نورو ډولونو او اقسام باندې ویشل شوي دي چې هغه کومه دي. هغه لومړی monotransitive verbs یو معتدیزه فعلونه. 2 detransitive verbs دوه معتدیزه فعلونه یا کړونه. complex transitive verbs مختلط یا ګډ معتدیزه فعلونه یا کړونه. اوس mono die in complex دا څه ته وایي؟
مونو خپله یوه ته وایي single one person یعنی یو متعدیزه فعل او دی چې دی دی transitive verb دا دوه twice two persons دا د دوه شان لپاره استفاده کیږي دوه اشخاص لپاره استفاده کیږي یعنی دوه اشخاص په object کې داخليږي او complex transitive verbs چې بیا دی شمېره د object موجود وي خو شمېره د یو څخه ډیریږي دوه درې یا دغه څخه هم اضافه کیږي ځکه ورته مختلط وایي زیات وایي اوس راځو mono transitive verbs یو متعدیزه فعلونه can take only one direct object دا یوازې یو مستقیم مفعول ته اړتیا لري یعنی چې verb لومړی verb راسي ورپسې مستقیما د verb تر اغیزې object داخل راسي اوس مثال داسې he watched TV د تلویزیون وکتی watched دا یو mono transitive verb دی یا یو متعدیزه فعل چې مستقیما د object د جملې سره اړیکه لري یا رابطه لري یعنې د هغه څخه وروسته بل څه نشته چې موږ تاسو پر هغه باندې وغږیږو اوس د transitive verbs دوه ګړیزه یا دوه تنیزه متعدي فعلونه can take two objects دا به په خپل ځان کې دوه مفعولونه اخلي دوه objects اخلي For example مثال احمد is going to write a letter for his brother احمد به د خپل ورور دپاره یو لیک ولیکي اوس په دې جمله کې write چې دی دا معتدي فعل دی دا معتدي فعل د دوه مفعولونو سره یا دوه object سره اړیکه جوړوي لومړی اړیکه یې د letters لغات سره سوله او دوهمه اړیکه یې د his brother د دې کلمې سره سول اوس تاسو وګورئ چې یو verb دی یو متعدي فعل دی د دوه objects یا دوه مفعولونو سره اړیکه ونښلېدله اوس احمد is going to write a letter یو object سو for his brother هم دا دوهم object یا دوهم مفعول د جملې سره سو نو ځکه ورته د transitive verbs وایي چې یو verb د دوه مفعولونو سره اړیکه ولري یا اړیکه قایم کړي اوس هم راځو دریم ډول ته complex transitive verbs مختلط یا ګډ متعدي فعلونه can take one object and one or more than one complements دا بیا په خپل ځان کې یو object یو یا د یو څخه زیات د جملې بشپړونکي رااخلي complements د جملې بشپړونکي کلمې دي چې په هغه باندې جملې تکمیلیږي جملې بشپړیږي او جملو ته ښایسته او بهترینه معنا ورکوي اوس راځو complements تاسو ته درښیم چې چیرې دی یو object خو مهم دی چې هغه باید وي د هغه څخه وروسته چې نور برخې راځي هغه مختلط برخه ده چې د جملې ده for example مثال They selected Khan as a proctor, the most intelligent and cunning. They selected Khan. Os selected دا یو transitive verb دی یو متعدی فعل دی په دې کې خان چې سو دا د جملې object راغی صحیح د جملې object راغی اوس د دې object څخه یو object دا دی راغی په دې کې اوس یو یا د یو څخه زیات دوه درې یا څلور complements د جملې راځي چې جمله تکمیل کړي جملې ته ښایسته معنا ورکړي مثال as a proctor the most intelligent and cunning They selected Khan دوی خان انتخاب کوي as a proctor د څارونکي په توګه باندې the most intelligent and cunning چې ډیر ځیرک او هوښیار دی اوس تاسو وګورئ یو object د جملې دی د یو verb د خوا څخه ترکیبیږي چې په دې کې proctor the most intelligent and cunning دغه بیا د جملې complements دي یا تکمیلونکي دي چې جملې ته ښایست ورکوي او جمله تش کوي تکمیلوي د نن په درس کې تاسو ordinary verbs are divided into three types د دوی types ډولونه مو وویل خدای دې وکړي چې د نن درس مو څه نه څه زده کړي وي سر مو باندې خلاص شوی وي که چیرې ستونزه لرئ مشکل لرئ کولی سئ چې د یوټیوب چینل په کامنټ ځای کې خپله ستونزه کامنټ کړئ او زموږ سره مستقیمه خپله ستونزه شریکه کړئ زموږ ټول درسونه سره تعقیبوئ زموږ سره دوامداره پاتې سئ ډېره مننه ژوندي اوسئ